لکه چې ډاکوګانو چې کوم انسانیت سوز ظلم جبر بربریت او بهیمیت سره کړای دا کومه دی 11 کالو بچی دا پښتانه بچی او هغه کچې څوک جهاد او شریعت په نام باندې لګیا ده او څوک ته سیاست او د پارټۍ په نام باندې لګیا ده او څوک ته غیار او ایجنټ او دلال په نام باندې لګیا ده او د بل پښتو مینې دوی وي چې ته دا کار حکومت انعام چاغین تو فکر اخسته ده ولی راخسته ده انعام چا ولی هر یو ظالم جابر غاصب راضی او د پښتنو گریوان ته لاس وراچي. This is the big question mark before the all tribes of Pashtun. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول پښتنو ته ټول کی مروت السلام علیکم ورحمت الله. زنن تاسو سره چې کومه دی 11 کالو بچی دا پښتانه بچی او هغه کچې ډاکوګانو ته رسېدلې ده او هلته کچې ډاکوګانو چې کوم انسانیت سوز ظلم جبر بربریت او بهیمیت سره کړای ده او بیا یې ایږه مور سره چې کوم وحشیت او بهیمیت او درندګي کړې ده او اوسه پورې به چې څه ورسره لګیا وي هغه 11 کالو ماشومې بچی سره اب الله ته علمي او څرنګه هلته لاړه او څه وسلل هغه اصل حقیقت پته به الله ته وي خو ظلم جبر بربریت او بهیمیت خو ورسره سره ده که نه هر څه شی دي. سوال دا ده چې ولې هر یو ظالم جابر غاصب راضي او د پښتنو گریوان ته لاس وراچي. This is the big question mark before the all tribes of Pashtun. دا ټول پښتون پاره یو ډېر غټ سوالي نشان ده چې ولې هر یو غدار ایجنټ دلال او یزید فرعون نمرود شداد راضی او د پښتون گریوان ته لاس اچوي. دغه سوال جواب به ته په خپله باندې کوې څرنګه بیا کوې خپل گریوان ته به ګورې چې خپل گریوان ته د څوره پورې نه وي کتلي که نه دوره پورې دغه سوال جواب ته نه موندوې. دغه گریوان چې نه نه دلته په دې زړه باندې دلته عدالت ته او داسې عدالت ته چې هغه حقیقت سره عدل فیصلې سړي ته سناو کوي. دغه عدالت فیصلې ته چې غوږ ونیسي چې دغه عدالت څه وایي. دا ټولو نه ستر او غټ عدالت او دا داسې نه ده چې دا د دغه دنیا عدالت ته یا د پاکستان عدالت ته یا د انډیا عدالت ته یا د امریکې عدالت ته چې هغه چېرته په سفارشتو یا په پیسو یا په سازش باندې فیصلې ورکوي. دا داسې عدالت ته چې دا د عدل فیصلې کوي. نو دا به تا ته ووایي دا زړه دا ضمیر دا عدالت به تا ته ووایي چې دا پښتون ګریوان ته هر یو سړی ولې لاس وراچوي. نو دا به تا ته ووایي پښتون چې کمی ده دا به منو چې څوره پورې ته خپله غلطي خپله کمی خپله کمزوري نه تسلیموې که نه او ته بل ته یوه ګوته نیسې دا څلور ګوتې اټومیټک تا طرف ته نیوللی سي. که چېرته ما په پښتون چې کمی نه ولاړې به ما ته هر غاصب جابر ظالم فرعون نمرود شداد یزید لاس نه راچول دا به سره تسلیموو. پیله کمی خدا ده چې موږ یو قوت یو آواز نه یو موږ اتفاق او اتحاد نشته. پښتون لګیا ده تبر یې اخیستی دی بل پښتانه پښې په باندې وایي. پښتون چې یو قدم مخته اخلي پښتون چېرته ترقي کوي پښتون چېرته قدر عزت یا عهده یا کرسۍ ورته میلاویږي یا لونګۍ یا پګړۍ ورته میلاویږي بیا بل پښتون پسې لګیا وي بیا یې خرابوي او بې عزته کوي یې. نیت لحاظ سره بالکل تور اسکروټې یو
تورې سکروټې په نیت سره مراد دا د منافقت ترچې بدنیتی ده، کمنیتی ده. تاسو د نوره قومو ته د دنیا ته وګوره، اول د پنجاب ته وګوره چې عبادات یې څومره کمزورې دي، پنبینا یې څومره کمزورې ده، خو معاملات یې وګوره چې دو یو پنجابی بل پنجابي پسې نه ده لګېدلی چې خرابوي یا بې عزته کوي او وینې یې تویوي، مړوي یې، قتل کوي. تا پښتون څوک جهاد و شریعت په نام باندې لګیا ده او څوک د سیاست او د پارټۍ په نام باندې لګیا ده او څوک د اغیار او ایجنټ او دلال په نام باندې لګیا ده او د بل پښتون وینې تویوي. د وینې تویول په کوم کتاب چې روا ده؟ او موږ ټولو نه غټ کرایې قاتلان او غټ فسادیان او غټ د دغه قوم غداران دشمنان خو دغه دي چې د جهاد او د شریعت په نام باندې موږ وینې تویوي، دماکې کوي او بارودو سلنډرې او بارودو آیډي بمونه او ټارګېټ کیلینګ او هر د دنیا ظلم، جبر او بهیمیت او بربریت دو شروع کړی ده جهاد او شریعت په نام باندې چې موږ په پښتون باندې دلته شریعت راولو، موږ په پاکستان باندې شریعت راولو. نوره نه قرآن مطالعه کوي، نه د اسلام مطالعه کوي، نه د اسلامي تاریخ مطالعه کوي، نه د سیرت النبی مطالعه کوي چې اسلام په څه طریقې باندې راځي، اسلامي قانون، شریعت قانون په څه طریقې باندې راځي او په څه طریقې باندې انبیاء علیهم السلام راوستله په خپلو علاقو چې په خپلو قومو باندې. نه خپل ځان نه قرآن تشریح کوي، خپل ځان نه اسلام تشریح کوي، خپل ځان نه اسلامي تاریخ او د اسلامي چې کوم شریعت ته یې خپله تشریح کوي او هغه په موږ باندې باقاعده بیا امپلیمنټ کوي، سرونه مو کټ کوي، ذبحه کوي مو، حلالوي مو چې د کوم ګیم لګیا ده، د کوم پراجیکټ شروع ده. بیا د نور درندګانو، لیوانو، پړانګانو، غدارانو، ایجنټانو، دلالانو ته راشه چې په د سیاسي پارټیو چې دي چې په دا قوم یې څه وکړل، که هغه مذهبي پارټۍ دي یا که هغه سیکولر پارټۍ دي، دواړو یو سیستم ده. نعرې بدلې، شکل و صورت بدل، لباس بدل، دستور منشور بدل، خو پریکټس چې دا عمل چې دا ټول یو ده. غلا، ډاکې، ظلم، جبر، بربریت، درندګي، وحشیت خپل قوم سره، خپل عوامو سره. نو پښتون ته زه دا وایم، زه بیا هغه 11 کالو بچی خبرې ته راځم چې دا بچی څرنګې لاړه، څرنګې هلته ورسېدله او څرنګې دا بهیمیت او بربریت ورسره اوس ورسره کېږي. یو انفارمیشن خو دا دی چې بازیابه کړې ده، ازاده کړې ده، الله دې دغه رښتیا کې الله دې حقیقت وګرځوي. خو سوال دا ده چې دا موږ پښتون چې کومه ده ولې یو موټی کېږي نه؟ 48 घंटे 72 घंटे सोशल मीडिया باندې یو ور ولګېږي، یوه خبره چېږه سیږه باره بس خبره ختمه سي. هغه نه موږ څه نصیحت، څه نتیجه، هغه نه څه مقصد، هغه نه څه سبق عبرت نه حاصلو چې موږ به یو قوت، یو آواز جوړ سو، یو موټی به سو. آینده دپاره به موږ ظالمانو، غاصبانو، جاګیرانو، غدارانو، ایجنټانو، دلالانو ته یو د فولادو د اوسپنې دیوار به جوړ شي چې مخ ته بیا په دغه دیوار باندې څوک نسي راړېدای چې موږ پښتنو ګریوان ته لاس نسي راچولی. نه دغه طرف ته نه ځي. که د موږ پارټیو سربراهان دي، پارټیو مشران دي، ټول غداران دي. پارټیو چې څومره عهدهداران دي ټول غداران، ایجنټانه، دلالان دي. څوک یې چا ایجنټ، څوک یې چا دلال، څوک یې چا ایجنټ، څوک یې چا دلال دي. ټول ایجنټانه، دلالان، غداران. اوس پاتې صرف عوام دي. عوام دي خدای دې پاره نوره له دې سیاست نه، له دې پارټیو نه ووځي. ووټ ته بېشکه ورکوي، ووټ پر وضع دې سر ورسره ماتوي، ووټ ته ورکوي او خدای رسول ته دې وګوري د قومیت تربرګېنت او دغه د قوم د خاورې دغسې عزت، پګړۍ، غیرت خبره چې راشي بیا د سیاست ته لته ورکوي، پارټۍ ته دې لته ورکوي. څرنګې دا جرأت کچې ډاکوګانو وکړو، یو سیندي ډاکو دا جرأت څرنګې وکړو چې پښتون سره دا ظلم، جبر، بربریت یې وکړه. داسې نوره کړی ده، مخکې نوره یې کړی ده نوره. خو کچې ډاکوګان
ولې دا جرأت همت کوي ولې ما چې دوره کمی کمزوري ده تا حکومت یو طرف ته چې حکومت چیرته ده قانون چیرته ده عدالت چیرته ده نه حکومت سته نه قانون سته نه عدالت سته نه انصاف سته دا خبره خو په دغه باندې ختم دغه خلک چې دا وایي چې دا کار حکومت ته دا به حکومت کوي زه دغو ته وایم چې سړی د حکومت خبره پرېږده حکومت ته چېرته چې ته وایې چې دا کار حکومت انعام چرمین ټوپک راخیستی ده ولې راخیستی ده انعام چرمین ولې ټي کرایې قاتلانو ته مقابلې ته وروتلی ده میدان جنګ ته وروتلی ده دا حکومت کار ده دا خو حکومت دی ده چېرته خدای دې کور ړنګ کړه په تېرو تبرانو باندې حکومت چې وایي به انعام چرمین ټوپک نه راخیسته بیا به موږ مروتو ټوپک نه راخیسته خو ته ما ته ووایه چې بل کوم اپشن دا بله کومه موږ سره لار ده حکومت خو ستا نه اوس چې ما قتل کوي ما وینې تویوي ما عزت خرابوي ما باندې کډې کوي په ما کورونه خالي کوي ما تباه کوي بربادوي مې دا ټي کرایې قاتلان نو حکومت خو ستا نه نو ما سره بل کوم اپشن ده بیا مې دا ټوپک کور چې څه شي پاروي شاید بیا ما دا غیرت پښتو چیرې سره بیا ما دا عزت غیرت څه اسلام وایي چې خپل مال ځان عزت حفاظت ته کولای شي په هغه باندې ته هر قسم جنګ کولای شي دا اسلام حکم ده دا د قرآن حکم ده نو دغو غدارانو ته سهولتکارانو ته چې د کوم خلک وایي چې انعام چرمین ولې ټوپک راخیستی دغه ته مې دا جواب ده اوس که دغه جواب ما ته جواب راکوای شي چې حکومت خو ستا نه چې د ته غول خورې چې حکومت ستا د ټوپک ولې راخیستی دا کار حکومت ته د ولې راخیستی حکومت ده چېرته اوس چې نسته اوس په دې حلالوي ته به غاړې ځناور غوندې ورته کوي چې بس حلالوه مې عزت مې خرابوه غیرت مې چلنج کوه تور سرې مې بې عزته کوه ماشومان مې قتل کوه علما کرام مې قتل کوه تور سرې مې له کورونه باسه کډې په کوه ډي پیزې جوړه بس که نه ته به ورته سلامي یې لاس پرې ورته چې کړي بې غیرته اوس لار وښوه که نه چې بیا بله کومه لار ده چې زه ټوپک نه پسې نو که چېرې یعقوب دا جرأت کاوه ولې خو که تا ما چې غیرته پښتو ولی که تا ما یو اتفاق اتحاد وی که تا ما یو قوت آواز وی که چېرې دا یعقوب څرنګې ما ته ګریوان ته لاس راچي بل څوک بیا څرنګې راچي هېڅ څوک یې نشي کړی یو قوت او طاقت په دنیا چې تا ګریوان ته لاس نشي اچولی خو چې ته یو موټی یو قوت یو آواز یې ایون چې تا ته حکومت لاس نشي تر اچولی په ناجایزه باندې په غلطې باندې آیین او قانون خلاف خو چې ته یو قوت یو آواز خو یې که نو زه د دغه موږ پښتنې بچی حوالې سره دا میسج پیغام درکوم ټول پښتون قوم ته چې موږ ټوپکو سره تیار یو که 15,000 کسان غواړو که 10,000 کسان غواړو موږ مروت قوم نه درته تیار یو خپل به ګاډي نیسو خپل به ټوپک اسلحه سره وو هلته به جنګ کوو چې څوک اډر کوي اعلان کوي بیا د موږ اول مروت قوم ته غږ کوي موږ به 10,000 15,000 پورې کسان مروت بیټني لکه مروت ضلع نه تیارېږو سره د ټوپک هلته به بیا تر ته بیا چې دغسې به کوو موږ ته انتظار ده او تاسو موږ ته خالي غږ کوو دغه موږ وس رسېږي په دغې کیسې چې نه په هرې خبرې چې په کومې خبرې چې موږ پښتون حق پاره آیین قانون په دایرې چې څوک جنګوي موږ هر وخت ته تیار یو هر مظلوم ته تیار یو هر مظلوم امداد ته تیار یو سره د ټوپک هر ظالم خلاف مقابلې ته تیار یو سره د ټوپک خالي به غږ کوي چې څوک یې چېرته وي انشاءالله الله په فضل و کرم سره هغه بعد د ټوپک په زور باندې موږ خپل ځان یو حد پورې بچ کړی ده شهادتونه به راځي شهیدان مو به کېږي نور به کېږي خو انشاءالله چې ځان مو بچ کړی ده عزت مو بچ کړی ده غیرت مو بچ کړی ده نه مو کډه وکړه نه به څوک کډه راباندې وکړي نه به موږ ته څوک ګریوان ته لاس خدای په فضل سره واچوي بیا الله فضل دی ټوپک برکت ته ټوپک په قرآن چې راغلی ده ټوپک په قرآن چې څو ځای راغلی ده علماو نه پته وکړو ټوپک دشمن پاره ټوپک اسلحه هتیار بندوبست دا لمانځه روزې حج زکات باندې فرض ده ټوپک شورول نن سبا خپل حفاظت دپاره دا فرض دي دغه ما خبره ده چې زه پښتون قام سره هر قرباني ته تیار یم چې پښتون د دنیا په کوم ګوټ چې پاکستان چې په کومې کونې چې موږ هر قسم امداد ته ورسره تیار یو د دهشتګرد د کرایې قاتل د بل ظالم جاوید غاصب خلاف جنګ ته تیار یو